د دې روز سوال دا دی وایي نن سبا یو فتنه راوتې ده هغه ده چې بعضو خلکو چې مولیان ورته ویلی کېږي یا د دین جامع ده هغوی دې خلکو ته په حدیثونو کې شک پیدا کړی دی کله وایي حدیثونه داسې دي کله وایي حدیثونه شیعهګانو جوړ کړي دي کله وایي چې دا حدیثونه کې دا مسله ده دې کې دا مسله ده الغرض ډېر شکونه یې خلکو ته پیدا کړي دي یوه مسله چې هغوی بیاني هغه دا ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خو منافقان ومو نو څوک به موږ له دا ګرنټي راکړي چې دا کوم حدیثونه چې موږ ته را رسېدلي دي په دې کې منافق راوي په منځ کې نشته ورسېدی په سوال حدیث په سند را رسي که نه موږ سره چې دا کوم حدیثونه دي امت ته راغلي دي څوک به دا ګرنټي موږ له راکړي چې د دې په سندونو کې منافق سړی نشته او دا خو موږ ټول منو چې او د رسول صلی په زمانه کې په مدینه کې منافقان وو نو دلته ګوره د جواب نه مخکې اهمیت د علم چې د الله په دین نه پوه که نه نو ته ځای په ځای شکي کېدی شي یو کس تا په شک کې ورچولی شي تا ګډوډ کولی شي ځکه چې علم د سره نشته د دې جواب یاد کړئ او داسې جواب چې دا زړه به د ورسره داسې مطمئن شي چې ته به د الله شکر ادا کړي چې الحمدلله چې الله رب العزت د قرآن او حدیث حفاظت دا پخپله کړی دی اول خو دا مسله د قرآن او د حدیث نه ثابته ده چې په مدینه کې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د منافقانو یو ټولګی و دا مسله ثابته ورسره دا هم ثابته ده چې دا څومره حدیثونه چې موږ ته د رسول صلی الله علیه وسلم را رسېدلي دې کې د منافقانو راویانو څه دخل نشتی نه پکې منافق راوي په سند کې راغلی دی سوال څنګه د دې دپاره اوس یو څو خبرې یادول غواړي اولنۍ مسله کوم منافقان چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو دا ډېر لږ وو ډېر لږ منافقان په مقابله د رښتینې مؤمنانو کې دا خو موږ ټول منو که نه چې مهاجرینو کې منافقان نه وو مکې والا کې خو نه وو که نه کوم چې هجرت کړی وي راغلي وو که منافقان وو نه وو ځکه چې هجرت یې چې وکړو دلالت کوي چې ده کې منافقت نشته ښه نو منافقت و چا کې دی په هغه یو ټولګي کې دی چې هغه په مدینه کې یا د مدینې غیر چاپیره اوسیږي او د یرې د لاسه د مؤمنانو نه د یرې د لاسه هغوی اسلام ښکاره کړی دی نور دننه دي هغه کافران ها او هغه هم اکثر چې دی دا لږ او د لږوالي سره دا معلوم خلک وو زما دا خبرې په توجه واورئ چې دا شبهه واضح شي منافقان لږو او سره د لږوالي واضحه وو داسې پټ پناه نه وو واضحه وو لکه زه به یو مثال در کوم زه امام مسلم چې دا روایت راوړی دی اثر د عبدالله بن مسعود رضی الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض زمون په زمانه کې به د جمع منزله چې نه راتو یا به بیمارو یا به ښکاره منافق و منافقت به معلومو خیالم دی منافقت به معلومو نو معنی ده چې منافقان لږ دي او هغه لږ هم صحابه کرامو ته معلوم دي چې هغه دا دي او دغه دي بل پیلم در کوم چې زړه دې ښه مطمئن شي بل دلیل واره کعب بن مالک رضی الله عنه قصه خو تاسو ته معلومه تبوک د غزا نه چې پاتې شي هغه دا وایي زه چې به کله ووتم بازار ته فطفت فیهم او زه به وګرځېدم د خلکو په دې منځ کې احزنني دې خبرې به زه ډېر غمجنه کولم اني لا ارى الا رجلا مغموصا عليه النفاق او رجلا ممن عذر الله من الضعفاء دې خبرې به غمجنه کولم چې ما به دوه قسمه خلک په بازار کې لیدو یا خو هغه چې الله ولا عذر قبول کړی دویم هغه سړی چې په منافقت کې به ډوب شوی ورسېدی پکې نه یعنی معنی دا چې کعب بن مالک ته منافقان
معلوم دی چې او دا سړی منافق دی دا منافق دی دغه منافق دی. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه بن الیمان ته نومونه هم ښولي د بعضو منافقان او هغه په خپله ویلي دي. امام بخاري دا روایت راوړی دی. حذیفه وی رسول صلی الله علیه وسلم چې ما ته کوم منافقان ښولي وو که نه ما ته چې ښولي اوس وی په هغې کې 4 کسان پاتې دي، یعنې دومره درته معلوم اوس پکې څو پاتې دي؟ 4 پاتې. او حذیفه رضی الله عنه 14 هجرۍ کې وفات شوی دی. د علي رضی الله عنه خلافت چې شروع شو دقې کې. نو کله چې د حدیثونو د علم شروع شو، حدیثونه خو مخکې داسې نه دي راجمع شوي، دا خو وروسته راجمع شوي. نه هغه وخت کې دا منافقان نه وو، دا منافقان ختم شوي دي. اخو د حذیفه شتې وایي ما ته چې کوم معلوم دي صرف پکې 4 پاتې. نو دا منافقان 3 خبرې شوي. دا منافقان لږو معلومو، او کله چې د حدیثونو دا کتابونه او حدیثونه جمع کول شروع شو په وخت کې دوی نه وو. هغه تل ختم شوي. دا خو وروستنۍ زمانه ده. د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صحابه کرامو په زمانه کې داسې مستقل کتابونه خو نه دي لیکلی شوي د حدیثونو دپاره. دا خو د تابعینو په زمانه کې شروع شوي دي. د هغې نه مخکې زمانه کې که چېرته حدیث نوم لیکلی شوی دی، لیکلی شوی وي خو مستقل نه دي راجمع شوي. دا یو خبره اولنۍ یاده کوي. دویمه بله یاده کوي د منافقانو د دې سره شوق هم نه و چې موږ د پیغمبر خبره مخکې ورسوو. خیال هم دی دې نقطې ته دلیل پې دی. الله قرآن کې وایي ومنهم من یستمع الیک، وایي بعض په دې منافقانو کې هغه دي چې تاسو سره کیني په دې جومات کې په مجلس کې تا ته یې غوږ ایښودی حتی اذا خرجوا من عندک، کله چې ستاسو د خوا نه وځي نو مؤمنانو ته او اهل علمو ته وایي ماذا قال آنفا، دې سړي څه ووایي یاره، دا به مسخره کوله، دا دې وایي څه لیکي. حالانکې دوی ناست وو مجلس کې. کم سړی چې په علم پورې مسخرې کوي او د پیغمبر په خبرو پورې هغه مخکې امت ته رسوي. ته زما سره یې یو ځای که نه بله دنیا کې ځای چې مسله ښه ورسوي. دویمه که مطلب دوی دا ویلي چې موږ پې پوه شوي نه یو، سوال کوي چې دې سړي څه ووایي موږ پوه نه یو، نو ګوره دوی دومره توجه نه ورکوي دین له چې د پیغمبر سره ناست او بیا په مسله باندې پوه نه شو، نو دې به امت ته څه ورسوي. بل دلیل والا هغوی په خپله د علم نه خوښوه، دا یې نه خوښوله چې څوک موږ ته علما ووایي. دلیل پې ته خیر قصه خو تاسو ته معلومه ده د تبوک په غزا کې چې یو کس دا خبره وکړه وی ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. دا صحابه کرام یادول ابو بکر صدیق او دا نور وی زمونږ دا قاریان او علما نه دي، دوی د خېټو دپاره راوتي دي، دا دروغجن دي، دوی صرف په دنیا پسې ګرځي. وګوره وی زمونږ دا علما او قاریان ځان پکې نه شماري. او دا خو اعتقادي منافقان و کافران دي. کومو کې چې دا بل منافقت دي که نه دا عملي په دې مسلمانانو کې چې کم دي هغو کې هم ګوره ډېر د علم نه ځان لرې ساتي، د علماو دا جماعت او د دوی دا ناسته پاسته یې نه وي خوښه. نو هغه منافقانو به څه حال، هغه اعتقادي منافقان هغه کافران. نو د دې ځینې موږ ته یو څو مسلې واضحې شوې. یو دا څه منافقانو ټولګې په مدینه کې او لګو ښکارو او هغوی د حدیثو د تدوین حدیثونه چې جمع کېدو د هغې نه مخکې هغو ختم شوي دي. څلورم د دوی د علم سره شوق نه و چې دوی علم امت ته رسولی وي. اوس دویمه خبره او دا اخرنۍ. یو خو د مسئلې جواب موږ په دې اولنۍ برخه کې وکړو. دوه خبرې به یادې کړي، دا دویمه خبره. او بیا علماو دا مسله داسې نه ده پرېښودې. دا دروغ د کله نه شروع شوي دي، دروغ په حدیثونو کې او په دې کې دا د تابعینو په دور کې کله چې فتنې ډېرې شوې. فتنې چې نه وي که نه، فتنې چې نه وي نو صحابه کرامو په زمانه کې د چا کې دا جرأت نه و. او خو ټول صحابه کرامو هغوی په رسول صلی دروغ وي نه، او منافقانو موږ ته ورته وایي چې هغوی دې سره کار نه. او منافقان معلومو، یو منافق به د
ابو هريره رضی الله عنه په مخ کې حدیث بیانې ها او هغه ته پته نه چې دا منافق دی نو دروغ دغه زمانه کې نه و دروغ کله شروع شو تابعینو زمانه کې چې کله عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو د علي رضی الله عنه په زمانه کې خوارج راووتو نو فتنې سټارټې شوې فتنې چې سټارټې شوې دروغ پکې دروغ شروع شو نو علماو بیا د حدیثونو دپاره شرطونه کېښودو هر حدیث ونه منلی کېږي کم حدیث به منې اولنۍ خبره وایي کم سړی چې حدیث بیانوي کم شیخ چې حدیث بیانوي کم عالم چې حدیث بیانوي دی به معلوم سړی چې او دی په دیندارۍ کې او په اخلاقو کې او په کردار کې اوچت سړی دی په ده کې کفر نشتی په ده کې فسق او فجور نشتی دی دروغجن نه دی اولنۍ خبر هغه دا شو شیخ چې کم بیانوي اول به د معلومات کو دویمه خبره بیا دا ده دې توجه کوي دا شیخ چې کوم سند بیانوي د ده استاد څوک دی لکه زه به تاسو له مثال درکړم دغه کس نوم دی احمد کوم چې موږ ته بیانوي دغه عالم څه نوم دی احمد ښه سړی دی دیندار هم دی فسق او فجور نه لرې دی حافظه هم برابر ده دروغجن نه دی دا خو موږ ته پته او موږ ته مخامخ دی صبر دویمه مسله احمد د چا نه بیانوي نو احمد وی زما د استاد نوم دی منصور احمد مونږ ته وی زما د استاد نوم څه دی صبر اوس به مونږ ګورو چې منصور څنګه سړی دی دا څوک دی ځکه امام ابن سیرین وی فتنې چې نوي شروع شوي د سند به چا تپوس نه کوو ضرورت نه و صحابه کرام مخامخ وو سند به چا تپوس نه کوو وی فلما وقعت الفتنه کله چې فتنې رالي نو بیا چې بچا هم حدیث بیانو وی موږ به ورته وایو چې سمو لنا رجالکم سند کې چې کوم سړي دی اول د هغوی نومونه ذکر کړه چې موږ دا سړي معلوم کړو د دې نه بغیر کار نه کیږي نو موږ احمد هم معلوم کو اوس د هغه استاد منصور موږ معلوم کو وی منصور نه ما اورېدلی دی موږ چې معلومات وکړو منصور ښه رښتینی سړی دی معلوم سړی دی عالم دی علم ورسره دی دروغجن نه دی خبره ختمه نه شوه صبر احمده ته د دې منصور سره میلاو شوی څنګه الله علما پیدا کړي د علم دپاره اوس یو سړی راشي که دې کې منافقان او دا شیعګانو لیکلي دي او که دې کې دی او که دې کې دی احمد وی حدثنا منصور موږ ته دا حدیث بیانو صبر احمده ته د منصور سره کله میلاو شوی نو دا موږ اوس څنګه معلومو احمد پیدا شوی د مثال په 415 هجرۍ کې صحیح شو دی چې کوم استاذ بیانوي منصور هغه په 400 هجرۍ کې وفات شوی موږ ته پته ولګېده چې دوی ملاقات نه دی شوی احمد دلته دا خبره چې دته نسبت کوي دې کې دی خطا دی نو دا سند پرې شو موږ یې نه معلوم ها احمده تا منصور سره کله ملاقات کړی نو منصور خو ژوندی دی دغه دی شتي هغه ځای کې ورسره زه میلاو شویم هلته ورسره زه میلاو شویم دلته ورسره زه میلاو شویم بیا صحیح لکه اوس یو سړی دا وایي زما باره کې چې زه د ابو حسان نه دا خبره کوم هغه ماته دا خبره کړې کس ته بل ووایي چې هغه خو په سعودي عرب کې دی او ته پاکستان کې یا افغانستان ته کله د هغه سره میلاو شوی نو هغه ورته دا ووایي چې کله دی راغلی په پلاني کال کې په پلاني ځای کې زما د سره ملاقات شوی او سړی خو موږ خو دغه معلومات کړي دي اول چې هغه رښتینی دی دروغجن نه دی دیندار دی د الله نه یېري ورسېدي تاسو دې مسله کې نه ها خبره بدیږي ختمه نه شوه خبره بدیږي ختمه نه شوه اوس بلې مسلې له موږ راځي د احمد چې موږ ته کوم روایت بیان کو چې د خپل استاد نه هغه د خپل استاد نه د خپل استاد نه نقل کړي روایت بیان اوس موږ دغه روایت راوالو او دغه شان چې نور کوم حدیثونه راغلي دي د هغې سره به یو ځای کو چې دا نور څنګه دي او دې څنګه دي موږ ته به د ده د حافظې پته ولګي لکه مثال به یې درکړم چې ښه پرې پوه شئ یو کس دی احمد نومې دی هغه وایي ما د منصور نه دا خبره اورېدلې ده او دا خبره داسې بره روانه ده
صحیح شو اخره کې خبره ده چې مازیګر یو کس راغلی و او هغه د ماسخوتنه پورې ناست و صحیح ده بل یو دا روایت موږ بل نه م اورېدلی دا قصه او د بل نه م اورېدلی او د بل نه م اورېدلی او هغوی هم ښه صحیح سند ښیي او هغوی دا وایي چې مازدیګر یو کس راغلی او سهار مانځه پورې ناست و دی خو ماسخوتن یادوي دا یو څنګ د دې ټولو خلاف دی کیسه خو حقه ده هغه درې څلور وایي چې سهاره پورې او دا یو څه وایي بیا چل دی بیا دا سند کولاو کوي وروره چې بیا یې ولټو څنګه دی د هغوی نه جدا دی خلاصه د خبرې دي کې نور هم ډېرې طریقې دي خلاصه د خبرې دا ده دا حدیثونه چې موږ ته رارسېدلي دي که نه د دې دپاره الله داسې علما پیدا کړي په هره زمانه کې لکه څنګه چې د وړو نه ویښته وباسي دقه شانې ته دا منافقان دروغجن د هر څه ته لرې کړي دي او ځکه امام ابن المبارک رحمه الله نه چا تپوس وکړو د حدیثونو مبارک هغه ورته یعیش لها الجهابذه د دې حدیثونو لپاره الله غرونه پیدا کړي دي هغوی ګوري هغوی معلومات کوي نو الحمدلله دا کوم حدیثونه چې موږ ته رارسېدلي دي په صحیح سندونو سره موږ ښه په یقین سره وایو چې په دې کې منافق راوي هغه نشته اوس به تاسو ورسېدی باقي چې کوم سوالات دي هغه به را روان نشي سته پرېږدو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.